د سوات عوام میدان ته راغی او دا خبره کوي مین شاراګانې بندي کړي چې موږ به د حکومت نه تپوس کوو د حکومت د غفلت د وجې نه چې دی نو 19 کسان چې دی نو دا په اوبو کې وبهېدل او د دې به موږ تپوس کوو. سیالکوټ نه چې کومه مهمان راغلي وو هغه چې په اوبو کې وبهېدل. د دې سره چې مکمل واقع راغلی دا به سره زه شریک کوم. اوس ښه تاسو به حیران شئ چې په دومره وخت کې چې دی نو دوی هلیکاپټر نه شو رالیږلی په ډېر په اسانه طریقه باندې به بچ کړی وی ملګرو. اوس د سوات عوام چې دی نو میدان ته راغلی دی هغه وایي چې موږ دا روډونه بندوو او موږ چې دی نو موږ دا نه ازادوو د حکومت نه موږ تپوس کوو. او د سوات دا خلک چې وایي نو په 2022 کې چې دی نو یو واقعه راغلې وه څلور دوستانو هغه هم په داسې مشکل کې وو او دوی چې د هلیکاپټر نه راکاوه او د هغه د وجې نه چې دی نو څلور دوستان په اوبو کې وبهېدل. وایي اوس به داسې نه وي موږ به د هر خبرې د دوی نه تپوس کوو. وایي که چېرته یو هلیکاپټر د پېښور کې ولاړ دی او دا چې د پېښور نه راتللی نو دا په 42 منټ کې سوات ته رارسېدلی شو او دې دا کسان په ډېر په اسانۍ باندې بچ کولی شو په ډېره په اسانه طریقه باندې بچ کولی شو. یو کس وایي که نه وایي په 8 بجې باندې ما ریسکیو ترین کړی و په 8 بجې باندې او چې کله ریسکیو والا چې دی نو په 12 بجې باندې راورسېدلو نو ما چې هغو نه تپوس وکړو چې دا کسان بچ کول غواړي نو هغه وویل چې زموږ سره انتظامات نشته دی. دغه کس وایي که نه کم کس یې ورته رینګ کړی و وایي زه ورته ډېر زیات غوسه شوم چې تاسو راتلی بیا ولې چې ستاسو انتظامات نه وو نو تاسو ولې راتلی زموږ په شان به ورته تاسو هم اوس ګورئ دا خو ډېر مشکل دی هغلته چغرې وهي او تاسو وایئ چې زموږ سره انتظامات نشته دی ملګرو. په دې ټایم کې چې دی نو د سوات خلک میدان ته راغلي د روډونه بند کړي مین شاراګانې چې موږ به د حکومت نه تپوس کوو چې دوی د غفلت د وجې نه افسوس مقام دی که نه چې دا زموږ حکومتونه دي په دې وجه باندې چې دی نو 19 کسان چې دی نو دا په اوبو کې وبهېدل هغه سیالکوټ نه راغلو او هغه چې دی نو چکر دپاره راغلو هغه چې دی نو انفارچونیټلی هغه په اوبو کې وبهېدل هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت شول ملګرو. بلکې زموږ د حکومت له پکار وه چې دوی له راغلي دا په 8 بجې چې دی په 8 بجې باندې اوبه ډېرې زیاتې کمې وې دا کسان چې دی نو دوی په اسانه باندې بچ کېدلی شو که چېرته هلیکاپټر راغلی وی که نه دی ډېر په اسانه باندې بچ کولی شو خو دوی د غفلت وجې نه چې دی نو د 12 بجو پورې د 12 بجو نه پس چې دی نو اوبه چې کله ډېرې شولې نو ایسته کې کسان یې ویوړل 19 کسان چې دی نو ایسته کې د دنیا نه رخصت شول. نن چې دی نو د په یوې اټلۍ کې د یو سپي قدر شته خو دلته زما د پښتون قدر نشته دی. په پېښور کې هلیکاپټر ولاړ دی دا د وړوکو وړوکو ځګونو لپاره استعمالوي وزیر اعلی او دا نه وي چې د یو پښتون د حفاظت لپاره یو پښتون چې دی نو هغه ریسکیو لپاره چې موږ استعمال کړو نو دا به ډېر زیات ښه وي خو بلکې داسې قصې نشته دی ځکه چې هغه په خپله په داسې هېڅ شرط کې پراته دي که نه په موږ به عوام باندې څه کوي هغه په ټکسونو روپۍ اخلي او دلته چې دی نو د عوام خدمت هم نه کوي. افسوس خبره دا ده ټول زمونږ د وجې نه موږ چې دی نو داسې قسمه خلک کامیابو چې د هغه د وجې نه چې دی نو موږ بیا موږ له چې دی نو ریسکیو کولی هم موږ نشي موږ د بچ کولو کوشش هم نه کوي ځکه په سیند کې چې دی نو 19 کسان وبهېدل یوه کورمه مکمل غرقه شوله. په دې ټایم کې د سوات خلک ډېر په ژړا باندې ژاړي چې ډېر زیاتیا وشو خو هغه هېڅ هم نشي کولی ځکه چې د هغه په لاس کې څه ونو عوام هېڅ هم نشي کولی ریسکیو والا سره هغو سره دغه نه و چې هلیکاپټر یې راوستی وی او بل دا چې زمونږ چې کومه حکومتونه دي نو هغه چې دی نو په غفلت کې پراته دي هغه اوس هم په هېڅ شرط کې دي لکه د فلمونو زندګي ځان له تېروي او د عوام فکر ورسره نشته.